الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام لزر خپل مجاهدین هغه د مکی علاقې له داخل کړل، زیتوال علاقې. د الله نبی چې کله دا معلومه کړه چې دشمن هغه اراده د جګړې او د جنگ نه لري، نو د خپل ټول مجاهدین یې څلور تقسیم کړه. دکی طرف له امیر خالد ابن ولید مقرر کړي، چا طرف ته امیر د خپل ترور زبیر ابن عوام، منځ حرم باندې پیدل څخه کسان اخلاص کړه د ابي عبیده ابن جراح په قیادت کې، او د انصار د مهاجرینو چې کومه کتیبه را کتیبه الخضراء باغی کې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل امیر مقرر د اوسمنه خولم بسر کړي و، توري نيجي وغيرها لیندې دا وسره وي. د ورسې به دا خبر رااله چې خالد رضی الله عنه دا ویلي چې کم انسان اراده د جنگ لرله نو دل دلیکا ماترا ماتکا، او کچا اراده د جګړې نه لرله او امن وختو بس فریده به. خالد شه دا خبره صحیح ده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د علاقې له ور داخله دوی دومره عاجزي وکړه چې د خپل سر مبارک کتنې ولې او تر دې پورې چې ګیره په پالان ولګیدا. چې د بوختنه موږ یا رسول الله دا ولي وی حیا منه د الله نه مال حیا راځي. اکیو انسان هم د دې جن الله ما ابوبکر رسول الله دغه جن الله سره مجاهدین راکړو بیا مرکز راکې مدینه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر خاشع او عاجز انسانو. عبد الله بن مسعود فرمایي په دې چې پوزه کې باندې پروتو چې د بالغ کې به د کجورو پانه وي او د شوکت باندې وسم له سوته بره ګمان کوله قبر پېژمر دنیا سره تعلق منځه کې عاجزي، په خبرو کې عاجزي، د الله سره عاجزي. دین اورسه څخه خلک بدیږي چې هغه اراده له جګړې ولرله. اکرامه پاګه کراغه صفوان دراغه مقیاس راغله او سنور خلک وی ویل جنگ شروع کوم وو غټلو کې بلل شوی خوري خپل کې اتفاق په خبره باندې راولو چې خندمال هغه کې وکمین نس ال تراړل. خالد صاحب چې ورته کړه مخامخ شنو ویل چې ګورز موږ سره جګړه مکوې ځکه ما سره ډېر دکړه ملګری دي، راځه بزان را باندې ګډ وډ کوي خلاص. جانب مقابل وي چې موږ جنگ کوو. علي بن ابي طالب ویل چې موږ میدان لوسو، جګړه جوړه شونه بده کې 12 کسان دشمن مردار شو. دو مجاهدین بده کې شهیدان شو، قرز ابن جابر او خنیس. هغه په دې طریقه باندې چې د خپل ګروپ نه دواړه د په بغل باندې جدا شي وو، شذوذ کړو. قانون درجه کله ملګری د ګروپ نه لري شي تار په تار باندې شي به د نقصانونو سره مخامخ کیږي. سفاره کړه چې کله رسول الله ورته ویلي چې څنګه د وخت کې خالد ویل یا رسول الله مونږ خندمال هغه کې کمین سره مخامخ شو، دشمن موږ له ناسو جګړه جوړه شو چې بای کې مدولس کسان وښله او دوه کسان به زموږ ملګری شهیدان. علي صاحب ویل چې او یو دوه کسان ما په منډو کړي و چې هغه د ام هاني په قرباني نه وته ورسره هغه فنای تشکیره کیږي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه نه ډایرک لاړو حرم لا کعبه لا حجر اسود خو له ورغه دغه نه به وګرځ شو وکړه. ظاهر د حدیث نه دا معلومیږي. طریقه دا چې کله عام جمعه ته سره داخلي کې دا په تحیت المسجد کې او د جمعې پور شکل خطیب راځي هغه ډایرک منبر لذي خطیب تحیت المسجد نه کوي په دې وخت بدل داخلي کې جمعه لا او د حرم اکرام او احترام دار چې انسان کله ال تور شنو هغه طواف کوي. لکه د نبی کریم علیه السلام عمل مبارک دا و. په دې کې د رسول الله معجزه صادره شو هغه دا چې ابو سفیان ابن حرب ویلي خپل زړه کې چې دا خو جګړه د حکومتونو دي د په موږ باندې عملیات وکړل نه په موږ باندې غلبه حاصل کړه. زب خپل کسانو قواوی تیار کوم بده کو دتاو کو ایسه بدا ختم کو کله دوره او کله زمنګ لکه ماوي شه بیرو چې الحرب سجال. رسول الله ورته ویل چې اذن يخزيك الله. دی وخت کې بده الله وشرمای الله ورته اطلاع ورکړه ده. عم الګریم حیران شو ابو سفیان بده وخت کې پوه شو چې دا خو زما په خبره باندې الله پوهه کې نه بالکل د ایمان بشاشت دې زړه الله ورته نه کی. دا رسول الله معجزه وا. د شرک هغه بنیادی اسباب ختم کړه چې بوتان او موږ دا ویلو قبر پرستی او تصویر ایصل د باندې شرک دنیا راځي دا ډېر خطرناک مسله ده. رسول الله دا بوتان ختموله نيزه به سره چې کوم بوت له ورړو له آیات به ویل چې کله حق راشي باطل به ختميږي او یقینا باطل ختمېدون کې لاندې به پرې وته به زره زره صحابه وبغه ملبره واقع سو بار به غرزوله
تر دې پورې چې کله د حبل خواله راغی هغه اوس په تړلې شو او د سترو کې د شي تلسم جوړ شوی و چې پړقېده به چې د ایتونه ویل څنګه ورته د نظام وروړل لاندې زره زره سم پریوت ختم شو. به عثمان بن طلحه طلب کې شي شابین راوړه یو وخت الله نبی دې طلب کړو چې موږ د چابیر وړه بیت الله کې د نمونځ کوم ور نه کړو د شي وخت براشي چې به زر نه غواړم مور سره ونه ورکولې بیا چې دا ګور بل چا ورنه کی صحابه به شورولې کړه راوړل عمر شمله ویل کړه د اخلاص څخه چې اخلاص کړه د لوی بوتان چې پکې دنه جوړ شوی دا را بار کا هغه چې وګورځو رسول الله خپل وردن نش اسامه سے ورسره بلال سے عثمان طلحه نو په دې وخت کې په دې دیوال باندې د ابراهیم او اسماعیل السلام تصویران جوړ کړي وو او هغه له غشي بلاس کې ور کړي وو د الله نبی رسول الله داخله برباد دي چیرته را پلن نیولې وو ورته دلنا اسامه له شو براوړه په بیت راوړل شي اوران دغه د کپتري په شکل باندې یو بوجو کړی شو رسول الله غمات کې نو شپکستنی پکې وې درې ورسته پاتې شو درې مخ کې د مخ کې دا یو جانب باندې پرې پی اې د بده بره خوا کې نږدې رسول الله ودرو درکات مونږ وکي اسامه سے فرمایي چې مونږ زنده کړه بلال سے به مونږ کړه ظاهر دا منه چې کړه ځکه بلال سے مسره نه و کله چې بار راغنه وی ویل چې ما په ځړ کې ورمان پاتې شو دا څه وې د بیت الله په سر باندې د اسماعیل په مقابل کې چې کوم ګډ الر شوی جبیر نو مېدو دا غدا خکرې وي چې کاش تاسو مرا غورځولې چې بالکل د توحید مرکز صفا شوی وي بیره مسله ذکر شوی چې جمعات باندې خرچه کول څنګه لري څنګه نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا او که شاخه بنگلې جوړې نو به خرچه به کېدې شي او نور علما دا و چې څومره جمعات ساده ای ګلکارانه به ګډيري نه نو په دې وخت کې د انسان توجه د منځ ډېره برابرې کی سبا او رشوا ذکر رسول الله تقریبا 9 سورې پاتې شوی دی زناوله تقریرونه کړی دی بیعتونه شوی دی به کوم ځای کې د شرک د بوتان واقع ټول نړولې دي به د هنن تشکیل برابر کړي سبا ورځ شکل شوانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې درشل چوکاټ باندې ودرېدو او دا ټول عرب راجم شوی دي صبر دیوالونو باندې ناشته او صبر بامونو باندې ناشته او سلام دې ناشته صبر جبل ابي قبيس چې اوس بد الله نبی موږ له سوې موږ سره کوم معاملې کوي لزر قواوی راغلي دي او محمد صلی الله علیه وسلم بخپل جنگي قومندان دی غم راغلي دي چې اخر بس موږ مبارک دې فیصله صحیح نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې چوکاټ چې کله ودرېدو د ټول نمخ کې اول تقریر د توحید وکي وی ویل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب كلها نشتري اي خلق حقدار د بندګي سوا د رب العالمین اقضا چې خپل بنده سره وادي رښتې کړي اقضا چې خپل بنده کومه کې وکي خپل ځان له بنده ویلي اقضا چې د څومره جماعتونو د کفار و د ټول تش نسل یوازي تاسو دغه ګوره څومره بهترین تربیت خپل ځان له عبادت ویلو د شي ونه ویل چې لکه دا کفار مونږه مات کړی دي او دا زمونږه مسله و او دا زمونږه بلکې وی ویل چې دا څومره شکست دي دشمنانو لور کړی شو دا رب العالمین په امر باندې ورکړی شو توحید معنی یواله اصطلاح کې افراد الله تعالی بالعبودیه شرع قیت حبیب ابو العز الحنفی تقریبا اطلس اقسام توحید ذکر کړی دي چې پنځول راځي کې په الخالقیت خالق د الله دی فی الربوبیت فی العبادت فی الاسماء والصفات چې څومره نمونه قران او سنت کې رب العالمین ذکر شوی موږ به منوشي کوم دغه شان مناسب نه به تعویل کو نه به تحریف کو نه به تشبیه کو دغه مسلک د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د نور علماء ټولو او توحید فی الحاکمیت چې د الله په ځمکه باندې الله قانون دی ومنل شي دا مسله ذکر کړه اېدی به ډېری فائدې دی یو دا چې انسان عمل قبل کې بر توحید باندې اخلاص باندې صدق باندې احتساب باندې د رسول الله په تابعداري باندې د بنده حق ادا کول باندې ادب باندې تاثر د الله او د الله د رسول نه خصلو باندې د الله سره په مینه باندې د الله تعظیم او وقار په ځړ کې لرل د ګنا نه ځان ساتل پر توحید باندې عبادت کې خوندم پیدا کیږي او توحید ډېری پیدا تقریبا یو عالم راځي مګړي تقریبا څه کم سل پیدا دي لوی مسله به دا چې انسان د ابلیس د قبضینه بچ کیږي د رسول الله دعاګانې ورته قبليږي او داغه سفارش ته نصیب کیږي او د رب العالمین سفارش او بقيه ارحم الراحمین رسول الله فرمایي چې یو موټه خلک الله ر جهنم نه رابر کې کم چې توحید والا دی الله تعالی ذکیږي او الله له نږدې کیږي الغرض ډېری فائدې لري حاصل لا د توحید مسله تفصیلی بیان کړه دویم تقریر وکړه به تقریر کې دا خبره وکړه د دوی چې کوم رسم او رواج او هغه ټول رسول الله رات مسله دا شو چې تا کله به تور مثال یو فصل لپاره پټي جوړ کړي نو په دې پټي کې به کوشش دا کوي چې هغه فصل پاتې شي غیا میا دا بوټي بوټي به واسي د څه نشي کېږي چې زه توحیدم کوم او زه به شرط بدعتم کوم رسم او رواج دم کوم چې خیر د پلانې سره خبرګي ادارې وغیرہ وکړي شي
ابو خبکیږي دا عمل به وکړي شو کاکا خبکیږي وجی شپ خبکیږي او ډاکټر شپ خبکیږي او پلانې شپ خبکیږي بلکې د رسم او رواج ختمول دا د رسول الله طریقه وا او راغه وی ویل شي اے خلکو د شاشه بچا باندې ویني د شاشه بچا باندې مالی د شاشه بچا باندې فخري هغه ګورن کې خود تحت القدمین د پاسه د جخت اور باندې زو ختم دا خبره به ګوره به چلیږي نه چې ما ور باندې مال دی او ما ور باندې ویني د ما ور باندې فخر دی ختم د لری شو درین تقریر ورته وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې اے قریشو اے خلکو یا ساتي ناروا قتلونه باندې کوي دا ناروا ده کچا دا قتلونه وکړ ګوره دا به دیت ورکې او مغلظ دیت به ورکې تقریبا شغه سلو کان دی چې بده کې تلويق هغه حاملی وکړي او دیرش وې دا شپېته شری تقریبا 15 کلن او 3 کلن دا وکان دي دیرش په یو کې دیرش په برکې شپېته او سلويق دا سلا دا به ورکې په دې طریقه باندې به د ارسل وینو ته ول دا ډېر لوی جرم لري او به خاص کر مسلمانانو رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې لوی علامات شي د مرګونه بډېر شي دا مسله به ذکر کا ورته ویل چې ګوره قتلونه باندې کوي ناروا څلورم د تعصب تحزب د دې خبره نه منع کړه چې ګوره ډله بازي به څه باندې ګرځي چې منګه پلانین یو منګه پلانین یو لکه اوس اکثره خلکو کې دا مسله موجوده ده خاص کر عرب کې دا خبره ډېره زیاته و هلکه من پلانین قوم یو منګه د څه قومونه لرو زمونږ نه کله رقم ته زمونږ دومره قتلونه کړی دي موږ دومره بدینې کړی دي موږ یو کس باندې دومره وجنو دا مسله کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي دا خبره پرې دې څنګه دا بدبوې دي وی ویل یا معاشر قریش رب العالمین استاسو هغه تکبر او فخر په دې پلانونو باندې تعظیم دا ټول ختم کې د یو ادم نه پیدا شوی یو ادم چې د خاور نه پیدا لري به د سورې حجرات آیات ویلې چې په تاسو کې دا واړه خاندانونه او دا غټ خاندانونه رب العالمین پیدا کړل تعارف او تاسو باندې صرف خلکو پیژنې چې لکه دا پلانین دی او دا پلانین دی او دا پلانین بده کې بل اسم سره نشته فخر د عربي په عجمي نشته او د عجمي په عربي نشته او د سور د سپین په تور نشته او تور په سپین نشته بلکې ان اکرمکم عند الله اتقاکم متقی انسان تقوا مسلمه کې ویل شوی و چې به دې خبرونه بسړې ځان ساتي ګناه کبیره نه ځان ساتي فحشا نه ځان ساتي چې په کوم ځای رب العالمین خپکیږي دا حاضرېګه ما چې په کوم شي خوشاليږي غل ځان حاضر کا دار مسلمان قدر او وقار بغړه کې ساته په ګناه باندې اصرار مکوا په نه کې باندې دوکه کیګه ما د نه کې نور څه شي تمل رچ الله قبول کی دا ير رچ الله رد نکي د سوره بقره آیاتونه احکامات عمل کرا ولا د قران او سنت نرنګ والا د الله او د الله رسول خبره عمل کرا ولا چې په کوم شي باندې رب العالمین خپکیږي کوم ځای باندې غل اجرونه کې زمونږ د الله سره به مینه ساتي مباحات نه بزان ساتي د الله بندگانو سره د الله د رضا لپاره مینه کوي دوی له هغه شی انتخاب او چې کوم ځان لغواړي طاغوت نه ځان ساته د حرام نه ځان ساته د خپل شی رب العالمین په ذکر باندې آباد ساته په کوم الله رسول الله لاړه په غلاره باندې روانېګا دنیا شاله ورځوا خپل نفس الله بندگی کې نږدې کا د بے وفای نه ځان ساته پنځمه مسله ورته ویلې و استاسو څخه لازم مبارک نن زما سره تقریبا لزر مجاهدین دي او مکه مونی ولا او د مکی په دې ګردو نواب اسما قومندانان چې هغه کې خالد بن ولید دی او زبیر شیب دی ابو عبیده بن جراح هغه ناس چې سره د خپل ملګرو سم خیال چې زب اساس سره نن څه عمل کو او دا خبر رسول الله رب العالمین قران کې کړه وخاص کر سوره قصص کې سوره یوسف کې چې تکاله یا لس کله موسی علیه السلام پاتې شو بیرته راغی به خپل ځاله د قشامت مدینه کې پاتې کیږي او به راځي یوسف علیه السلام د ورونو کوي کې ورځو درې ورځې وایي نه به تکالیف را اخر کې به ټول ورته تسلیم شول وی ویلې چې څنګه سره کوي مونږ تیاری ویلا تقریب علیکم اليوم وتا سوز مبارک نظر دی ملګرو ورته ویلې وته غره وروري او د غره ورور بچي او سره مونږ تمام د غره والي لري د خیره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته لا تقریب علیکم اليوم نن تاسو ملامت کړي نه ملامت نه بس تاسو د الله تعالی لپاره فرمان معاف کړي انتم مطلقا تاسو ګوره خوشي دا خبره په دې مناسبت باندې وکړه چې زمانه مجاهدین بار په دې باندې وس بر شو قتل کی څنګه صحابه خدای رسول الله تابعدار خلق او هغه چې زمونږ رسول الله معاف کړي عام عفو تاسو راوښه بس موږ معاف کړي زموږ د خوانه په تاسو باندې بریده دا مسله کېږي نه لیکن دې کې څو کسانه هغه په دې عفو کې داخل نه و لکه به تور مثال پاږي کې اکرمه داخل نه او پای کې عبد الله ابن ابي سرح داخل نه حبار ابن اسود داخل نه ابن اختل داخل نه حارث داخل نه حويرث داخل نه او كعب بن زهير داخل نه مقياس داخل نه حنده داخل نه ساره داخل نه ارغب داخل نه ام اسعد داخل نه خالد بن ولید او دې ملګرو لویل چې په کوم ځای کې مداخله لاندې کړی دی قتل برابر کوي وې وجنه یو سړی مخ کې دغه واقع موږ دا ذکر کړی و حماس بن قیس
هغه خپل د توري مړو دا شړی مړی ته راولې نه کجه ورته شرط را باندې رسول الله مقابله ده وکینا دغه مقابله ته کولای شي هغه ډېر صدري مجاهدین دي ودایات ساته چې محمد او دغه ملګری براواله ما او استاد کور خدمت لپاره بدل ته زده وته غلامان وکم لوی وګړه خو چې کله به دي جنگ کې ور مخامخ خندماله قضې کمین کې یو بل سره لاندې واته راوته کېدونه دي کجه ورته شي اينه ما قلت فی غور ورته کې هغه خبرې دي شو آشنا چې غټه خبرې دي کولې زبدا کار کوم زبدا کار دی ورته ویلي اما لو شهدت الخندم اسفر صفوان وفر عكرمه و ارمان کده خندمه کمین کې دا کوم گزارونه چې موږ خواړه شکل صفوان وته کېدو دا اکرمه وته کېدو چې دي صحابه سره دا چې توري د محمد مجاهدین صلی الله علیه السلام چې اخلاص به کړم دا بازوګان او دا سونه بوله دا کوي به چې پورته هوا کې والو زولي به به تاسو نه ملامت کولې وسم ازمات یو تشکر ومننه وکړه چې ژوندې مې تاسو نه ورسو چې دا خبره ورته وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا فیصله کړو چې اکرمه به مشرکیږي اکرمه وته کېدو لاړو جزیره لاړو دغه نور سره به یمن بالکل د جزیره العرب نور پرې دی پرې کېشته کې ناشته چې کله کېشته درېب د منځ اورل نو بادون رااله شق مصیبتون رااله یو دم کېشتوان دا خبر کو چې اخلصو ای خلق رب العالمین له ګره आवाज خاص کې شي الله مدد بل چا به आवाज نه کوي نو اکرمه چې ورته ویل د خلق له ولې زمو معبودانه ویغه دی وخت ټینګ نه دی د درېمونه کې کومه کونه کې هغه واځ رب العالمین دی ومو خوشي محمد صلی الله علیه وسلم د خبر علیه الصلاه والسلام چې د ازمن درس وشپتاله هم نه چې بدیږي کې دوی کومک نشي کولای نو بیا پاتې سره بیرته کېشتوال نه وتاوي کا او کله ایمان راوړو د اکرمه سے رسول الله علیه یا رسول الله کزه خاون له امر واخله امر به ورکی وی او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل صادر ورکی وی دا صادر ځان سره لاس نه خويسا او اکرمه له دا خبره وکړه چې دا رسول الله د خوانه امن دی دینه خاله دیګه به دوره وایته علماء ذکر کړی یو دا چې جدید او سراغله او دویم دا چې امن له سراغله وی ویل چې راځه نبی کریم علیه الصلاه والسلام تعالی امن در کړی دی ته امن والے وي اندشه به او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ځای کې وی چې کله راغی رسول الله ورته ویلي وی مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا بخير راغلی بخير راغلی اقا سور سره چې هغه هجرت وکړي الله رسول الله مهاجر ته دامن چې الله رسول الله هجرت وکړي دا نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجر دی بلکې الله رسول الله راغلی د څه ورته ونه چې دا ابو جهل بچیا اسم قاتله اے تقتیدون کې اے پلاني سره لاړې او څنګه بخور سره باندې رااله ورته ویل چې مرحبا بالراكب المهاجر بخير اے مهاجره الله رسول الله نو دا خبره چې کله اکرمه اوریدل په دې کې نورم د اسلام بشاشت ورته نه شو چې لکه من څه کو دا رسول الله څه کوي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق ډېر بهترین او چت اخلاق مخکې موږ دا ویلو چې رسول الله د چت اخلاق والاو او دا اخلاق انسان کې کله راځي او چې کله په انسان کې حیا وي په انسان کې عاجزي په انسان کې صدق په انسان کې شفقت صبر رحمت د مسلمانانو اکرام سره کوي د قران او سنت تعلیمات سره خپل عمل کوي راولي به بيدي کارونه کې ځان نه بندي په خلکو بدګمانه نه کوي حسدونه نه کوي د خپل شی به کنټرول کوي دیږي کې صفان انه هم یلا دو ملګرو امر واخصو یو داغه کځي هغه تکلیدلو کځي ورته وی رسول الله مؤمنه وسبت الامر عالم او بل داغه بل ملګری عمر ابن وهب الجهني دا اخ سره چې رسول الله د قتل لپاره د تیار کړو بیاغه مسلمان شو دوی زبو سره بالکل خبره ونه کوم خو چې داغه ملګری وندیوالو وکداس ما سره هر څه کې زورته امن اخلم صفان لورغه نو د خجل رسول الله خپل پټګي ورکي وې داس ما امام ځان سره وېستو صفان له کارکه چې تعالی رسول الله امن در کړی دی څومره بهترین نبی هغه چې کله راغی وی رسول الله مال امن وی تعالی امن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته اسلام پیش کړي مسلمان شه وی اسلام خو نه قبل امن غواړم ته مشه د پاره الله نبی ورته څلور مشه امن مې درکې په دې وخت کې کومکونه وسره وکړه خاص کر به د خندق مسله د حنین په مسله کې کومکونه او مالونه او خانه په دې ډول کې د امام بشاشت ورته شو ایساغه ایمان راوړ هغه بل مسله به دا وشو چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د حجون الاخیر راغی چې په کوم ځای کې قومندان زبیر ابن عوام التخیمه والے و د ترور ځای او اغیز راغی په دې خیمه کې ناشته اې ملګرو خپل چې دار شمالي طرف دی چپ طرف لار و عثمان ابن عفان لا عبد الله ابن ابي سرح راغی ورته ویلي چې دا رسول الله مخکینه کاتب او ایسه به مرتد شوی و مال امن غواړه و امن درته غواړم راځه چې کله ورغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې عثمان صاحب سلام واچو هغه جواب ورکړي وی ویل یا رسول الله تعالی سره کوت کې شهید سره سره بیعت کې په ایمان باندې عبد الله ابن ابي سرح پیغمبر علیه السلام چې انتفاض ونکړي ملګری ټول ویری چې دومره لوی انسان راغی عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه طلب وکړي او دور طلب سو غن کې به ورته ویل چې یا رسول الله لا سره کوت کې چې دا سره بیعت کې په ایمان باندې بیعت سره وکړه پیغمبر به التفات ونکړي دریم کړه چې ورته رسول الله به ورته ونه کاږه
څلورم ځل چې عثمان ابن عفان یې پیغمبر علیه السلام د خپل لاس ذکر حیاناک سره واغات راواخو سو هغه سره د شور کې چې ایمان باندې کړو سره بیعت وکړي عبد الله ابن ابي سر شکل وروته رسول الله د خپل مجاهدین لوري وتا شو دي چې انسان او چې بر سره مواله وي دغه کې یو ملګری دا نظر کړي وي ک شیرتا عبد الله ابن ابي سر په ما باندې ګور شو زبدا واشنم قتلوم به وردان کبا نو دي صحابه ورته ویل یا رسول الله تا موږ له پسترګ باندې اشاره کړو چې موږ به وردانګلی وسړې موجلې وي د نبی د شان نه مناسب نه شایخ خلکو له پسترګ اشاره کوي چې ما درې کړته د به حضرت کې خدا سو بداواله وي لیکن اغلب به الله توفیق د ایمان ورکي دلیل له بدی باندې چې په مجلس کې ناس په پسترګ باندې اشاره کوي ولر منافقانو علامې دي او رسول الله دې منع کړی دا عليه الصلاه والسلام اېدین اور سبره مسله دا وشو چې صحابه کرام هغه خلکو به ګرځي تقریبا دا نه کسان لس یا دیر لس مقیاس باندې یو ملګری ور ودانګل نو میلا په نامه صحابي او هغه قتل کی ابن عقل چې هغه په دې وخت کې د نبی کریم علیه السلام په خلاف باندې دوه وینځ ساتلې وې ډمه هغه به غړول شراب اسکول رسول الله حج بیان ولا وی ویل یا رسول الله ملګری ورته ویل دا خدای کعبه اثر ویل دی وی ویل چې الامان امان غواړم د الله نبی مجاهدین له ویل چې منطقه کې گزار ورکه عمل ته صحابه په ورو دنګره هغه ماته قتل کی حبار ابن اسود چې دا د نبی کریم علیه السلام لور زینب کله چې پوخ ناسو مدینه لړاتنو دې مخونی ولړاوي ورته هغه بچي ساقط شوه لیکن دم به ایمان راوړو نبی کریم علیه السلام دام ماف کې هندین به ایمان راوړل دي سارام به راوړل دي لیکن ابن اختل دا دوه وینځي چې ارغب نوم دی یو مساعده هغه کې قتل شو وجل شو او دا بل چې ایمان راوړل نبی کریم علیه السلام په دې وخت کې حرم په طرف باندې روان شلاړو طواف کوي ظاهر د حدیث معلومیږي چې وګرځشه اول حجر اسود لور غي دغه نو سبه طواف شروع کوي خو لیکن د دینه مخ کې بلال له ویلي چې بلال په دې کعبه باندې ودرېږي آسان وکا هغه چې کله ودرې ویل الله اکبر توحید اوازونه وکړه اشهد ان لا اله الا الله او دا ویل چې خلکو زګ وای کوم په دې چې رسول الله د الله نبی دی محمد صلی الله علیه وسلم منزل راشي چې کما به راشي الله اکبر لا اله الا الله دلته درې کسان ناس وو یو حارث ابن هشام یو عطاد ابن اسید یو په دې مقام کې ابو سفیان ابن حرب او بل دې ابو جهل لور جويریا چې کله دا اذان وکړي چې الله اکبر جويری ویل لقد اکرم الله ابي و الله اسما په بلار باندې اکرام او عزت کړي دي چې دې تور خرم باندې خو و نور دي بلال سے به خر ویلي وې دا هر شرم باندې وې رم باندې کې وکړي چې ما بلار مخ کې مړ دي نو په دې مقام کې عطاد ابن اسید هم دا خبره وکړه چې کله دا الله اکبر وکړي چې دې خرم باندې خو و نور دي او په دې وخت کې حارث ابن هشام درې خبرې به نقل شوې دي او دا چې هغه نشي ویلې وکړه چې دې تور خرم باندې خو و نور دي ما فلار یا دا ویلې وکاش کې زمخ کې مړ چې دا خبره مې بالکل اوریدلې نه وې دا څه بدل فاجي چې دا اخر ویل ته یادې دې برزونه کې لاسم ایمان ور داخل شوی نه و یا دا ویلې کاش کې زمړ وې یا دا ویلې محمد صلی الله علیه وسلم دا رسالت مال حق معلومیږي نشي دا چیرته حق نبی دی کدا چیرته حق نبی او ما ور باندې ایمان ورو دا چې جادوګر دی ساحر دی دروغجن نبی کریم علیه السلام خو او دا ویلې ابو سفیان ابن حرب یو تیګه راواخه سوي ویلې قسم په الله زه خو هیڅ نه وایم ځکه هغه رسول الله معجزات وکړي دلو چې اذن یخزیک الله وکزه اره خبرو کوم قسم په الله چې دا کړم پیغمبر له دا خبره کې چې ابو سفیان ابن حرب دا خبره وکړه نبی کریم علیه السلام چې کله خواله دا وې څه ویلې وای وېسم ندی ویلي وې جو ویری دا خبره وکړه عطاد ابن اسید دا خبره وکړه حارث ابن هشام دا خبره وکړه یو دم هغه ټول ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله قسم په الله چې ته د الله حق نبی هیڅ موږ سره بدی ځکه ناس نو موږ لري دا خبره وسره نه وتا دي صحابه ویل نه نو پدې کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام عطاد ابن اسید په دوی باندې والی مقرر کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ام هاني د کور لراغه الته غسل کولو یو لنګ منګ وغیرہ اچولو لیکن صادر ته فاطمه زهرا نه ولې پورا ځان بربند کړي نو ام هاني چې په دې وخت کې راغله سلام او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نبی کریم علیه الصلاه والسلام جواب ورکړي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وی ویل یا رسول الله څوک ام هاني ویل علي صاحب خور وا رسول الله تر لور ویل علي وې دوه کسان له امن کړي ورکړي جسمالي ورونه لري علي ابن ابي طالب سما ورور هغه بس راخستي و او سما په دې کور باندې رااله دا وجني رسول الله ورته جواب ورکړي چې تا امن ورکړي خو موږ امن ورکړي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام خبره مقصد دا و چې یو مسلمان امن ورکړي به کارته چې ټول به امن ورکړي شواره حربي کافر نه کيو زنانه مطلب د اسلامي و خبره ده دغه نور سبب په وجه مکه نبی کریم علیه السلام اترکه تمنځ کې صلاه الضحى یا صلاه الفتح ام حانی فرمایي قسم په الله چې شي ظلم المانور ولې د پیغمبر لکه دامن کراته به مختصر کې نور کو سجده ورته برابر کړه د شنه کو چې نور کو سم رکوع نه سجده سجده نه ارڅ
دغه نورستا نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه طواف کوي نو په دې مقام کې فضاله ابن عمر په نامه یو سړی دغه ځان سره خنجر نیولې او ځکه کې دا خبره کوي په طواف کې به ګرځم چې پر رسول الله باندې موس فرشنه بچیسته بری گزار بور باندې کوم چې دا مرکزی سړی ختم کې بس خبره ختمه ده طواف کوي نبی کریم علیه السلام فرمایي لبیک اللهم لبیک او دا سړی طواف کوي خدای الله نبی ور باندې الله پوهه کوي چې د نږدې ورته راغی رسول الله ورته چې آشنا پر زړه کې څه ګرځيږي وېس نه ګرځيږي ذکر کو وسمه خبره وکا وېس نه ګرځيږي استغفر الله وایا د الله نبی په شان د شراغه دومره باجرات انسانو اې د پرې سینه باندې شکل الله کې ورته قل استغفر الله هغه ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله فضل ابن عمر فرمایي چې الله چې کړه نو چې ما په زړه کې الله ایمان ور داخل کی ما ورته یا رسول الله استاد ورته په زړه راغلی ما په دې مناسبت باندې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو بل معجزه صادره شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ویلي ملګری راځم ته ویلي وې دې قابل الله احترام ورکړي د عزت په هغه ورځ باندې چې مکو اسمن الله پیدا کړی اچا احترام عزت دلنده ورکړي شوا د الله نه او په دې کې قتل ناروا دي په دې کې دیوبل په خلاف باندې تور رسل ناروا دي اغزي کټ کول او د قشن غیاګان کټ کول دا ټول به کې حرام او اسمان پر سید د یو ساده پر د جګړې د پر حلال او نور دام بند شو اسمان ملګرو کو چا در پښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم په دې کې جنگ کړی نو تاسو چې یو ساده پر هغه حلال وا چې دا پرونی ورځ ما جګړه کړی نور نه ده عباس ابن شو ویل یا رسول الله سرګړې دا موږ نه کټکو دا خو زموږ د سلور شوند لپاره وکړ دی یو زموږ له حران استعمالي دویم زموږ زرګران استعمالي او دریم موږ په کورونو شتونو باندې اچو او څلورم موږ دي قبرونو لاندې داش مړو لاندې رسول الله ورته چې تاسو د خیر د اسخر دا سرګړې دا معاف دي دغه نو ورستا یو سړي قتل وکړي باندې له سنا پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه باندې څخه په شو تقریر وکړي وی ویل چې ګوره په دې میش کې په دې وخت کې په دې کور کې په دې حرم کې قتل ناروا دي دغه داخلي یا پوی نه و ای دوی بنن زدیت خلاص کوم خويندره لپاره د ارچ خپل کار دی ما به کې نشته بلکې یا به قصاص یا بدیت دغه نور سبا صفا غونډه باندې کې نسو او زنانو سره بیعت شروع کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام پاس لاندې خو نه عمر رضی الله ولاړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله خبره کوله نو هغه आवाज یې کتو عمر رضی الله هغه ترجمان هغه وزیر هغه په لوړ आवाज باندې ویل زنانه ورته رااله زنانه چې بده کې وخت رااله نو هند په کې رااله هندي د خپل شکل پټ کړو اخر کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په پیژندل چې دا ابو سفیان خزو د معاویه مور پیغمبر امر کړو چې دا قتل کړي لیکن چې کله بیعت په ایمان باندې وکړي نو بعد دغه خو به دا ما په ډېر خدمتونه اسلام لکړي دي رسول الله ویلي چې شرک باندې کوي تاسو د الله سره هیڅ به شریک وایلا هندي ورته ویلي یا رسول الله چې دې شرک موږ له څه ګټه راکړه لکه دا خبره ابو سفیان هم کړې و دي معبودانو موږ له څه ګټه راکړه څوک مکه وکي به ورته وی چې غلا باندې کوي وی ویل یا رسول الله اسما دا خوند ابو سفیان ډیر بخیل دی په موږ باندې خرچ نه کوي چې چیرته موږ داغه مال لږ زره غلا کوو او زه په خپل ځانو په دې بچو باندې خرچ کوم ایدا به جایزي رسول الله ورته ویل چې آو چې څومره تعالی کاپی کیږي او صاحب بچو لکه کاپی کیږي دي کې یو مسله علماء لیکي خاص کر امام قرطبي ضبط الحق یو سړی د 500 پیسې در باندې پلاس کړ کې په 500 کې اغلام کولې شي یو سړی په تور مثال سامان ثبت کړي ته داغه مال قبضه کا ورته خپل مال میرا کا بعد دغه نه بدل رقم درې مې ورته ویل چې زنا باندې کوي نو هندي ورته یا رسول الله اصله قدم چیرته زنا کوي دا ګور اگر کوم شي کاندي لیکن دا جنې دومره په طبيعت باندې بدل راتلا کدا کوي منځ به کوي څلورم مې ورته ویل چې ګور قتل باندې کوي اولاد باندې وجنې دی وخت هندي خوشتبي وکړه رسول الله صلی الله علیه والسلام وی ویل یا رسول الله تعالی چې قتل باندې کوي هغه به آو وی خبره کوم خبره کې خو نه وینا وی ربیناهم صغارا من در خپل کشرانو تربیت وکي چې کله ما شومان و او لویانم کړه وقتلتم کبارا قتل غتاسو وکي په بدر کې موږ له اوی کسانو وژل تاسو دا خبره کوي چې قتل مکه نه قتل غتاسو وکي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عمر نبی کریم علیه الصلاه والسلام تبسم کړه عمر رضی الله عنه خاندل وی ویل چې شو خان و د اسلام سره ډغره ونه ذکر باندې ورمیګونه د مجاهدینو مات کړه به ورته ویلې چې بهتان باندې تاړي ودا خو مکارم الاخلاق لمغه دعوت ایدا بولې کو او اخر کې ورته ویل چې اسما تابعداري وکوي وینا فرمانی باندې کوي په معروف امام الشر المانی کې چې معروف چې وګورنه فرمانی نه کوي د خپل امیر مګر که چیرته په بل طرف باندې رواني به ته پکار دی وی ویل یا رسول الله مو خو چې دې جره راغلی په دې نه راغلی چې ساته تابعداري وکړو دغه نور سبه په صفه غونډه باندې رسول الله دعا کوله انصار خفشوا وی ویل چې الله نبی خدای مخکې درې ورځې په یوځای کې پاتې کولې په دې مناسبت چې دشمن لمنګ دا خبره معلومه کو چې موږ دلته ګور چې کی جنگ نه دی کړي درې ورځې پاتې کیږي چې کم دشمن بسره کې څه اراده یې دیګه ته میدان دلته درې ورځې زیاته پاتې شو تقریبا اتل شنو نه سره دی انصار ویل چې رسول الله خپل کور کې پاتې کیږي
نبی کریم علیه السلام ملګرو اطلاع راوړو ویل ټول راځه مګر تاسو څه وایي وی یا رسول الله مخکې بدر ورځ پاتې کیږي اوس ډیر پاتې شو لکه پاتې کیږي مکه کې صحابه په دې باندې خپه کېدان سواره چې الله نبی دلته پاتې کیږي ولې موږ سره نه جي رسول الله ویلي وزما ژوندم تاسو ژوند دې اسما مرګم تاسو مرګ دې معنا سم مدینه کې ما او عمل ته بسما ته په نسبت عمل ته بیرته تاسو سره زم بیا باقي باندې سوار ډیر خوشاله شو اې دین را پدې خو چې مسائل نور وشو ان شاء الله روان چا شمه ورځ باندې کې شته ژوند